په ډېر نږدې وخت کې به موږ د دې ډېر زیری ولرو چې الحمدلله زموږ به شاګردان په اقتصادي لحاظ باندې په دغه 2 کلن بهیر کې یا 14 کلن بهیر کې ښې لاسته راوړنې لري، ښه پرمختګونه به لري. نن یې 12مه دوره د محصلینو فراغت غونډه وله چې له دې ادارې او مدیریت، اداره او تجارت، بانکداري او محاسبې څخه تقریبا د 13 تنو په شاوخوا کې محصلین فارغ او د ټولنې خدمت ته مو وړاندې کړل. موږ په دې درسو کې الحمدلله چې په یوه ادارې په چې هغه د ادارې کار وي الحمدلله کوم مشکل نه کې لرو. د خپله هڅه او د خپلو زحمتونه د موږ سره اول رئیس صاحب، بیا د پوهنتون عامر صاحب او استادان موږ سره ډېر تکلیفونه او زحمتونه چې موږ انشاءالله تعالی په راتلونکي د خپل خدمت لپاره انشاءالله ښه آمادګي لرو چې تر څو هغه خپل ښه پروګرامونه مخته بوځو. خواست ما از مردم، از دولت امیست، از مردم اول خواست داریم که به درس تعلیم رجوع کنه، برای پیشرفت کشور تلاش کنه، کوشش کنه، کورس بخونه، مکتب بخونه، انستیتوت، پانتون، تمام چیزها را بخونه، برای پیشرفت و آبادی کشور تلاش کنن و از دولت همی است که زمینه اشتغالزایی برای ما جوانا، برای ما محصلین که فارغ شدیم فراهم کنه.